د یکشنبه په ورځ کندهار کې د یو خیریه بنسټ له لوري د 100 تنو بېوزلو ځوانانو د ډلهییز واده مراسم ترسره شول. مراسم د کندهار په یو خصوصي سالون کې نیول شوي وو. د یاد خیریه بنسټ مشر او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی سید احمد سیلاب وایي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او د بېوزلو ځوانانو د لاسنیوي په موخه د ځوانانو د ډلهییز واده ترسره کولو پریکړه کړې. د دغه بد کلتور فرهنګ په خاطر باندې چې دلته په ځینو ودو کې رقم د اسلام د مبین دین د احکامو خلاف ودونه لمانځل کېږي، د هغو د مخنیوي په خاطر باندې مو دا حرکت را پیل کړی دی او انشاءالله دا به آخر واده نه وي، نه به اول واده وي. موږ به په هر 2 میاشتو کې به 1.5 میاشت شوې، 2 میاشتې شوې یا 3 میاشتې شولې، په هر دومره وخت کې به انشاءالله د سیلاب خیریه بنسټ د خوا څخه همدارقم ډلهییز ودونه. هغه ځوانان چې نن یې په ډلهییزه توګه د واده مراسم ترسره شول خوښ دي، خو له کورنیو څخه غواړي چې د لوړ ولور له ټاکلو څخه ډډه وکړي. لوړ ولور چې دی د ځوانانو لپاره ډېر مشکلات جوړ کړي دي. نه تا ځوانان کول ځي خپل وطن پرېږدي، نور ولایتونو ته ځي، نور مملکتونو ته ځي، ولې خواري کار دی نه، هغه ته خپل ژوند د لاس ورکوي. نو باید لوړ ولور کښېنول شي. لوړ ولور د ځوانانو لپاره ډېر سخت مشکل دی چې دا ځوانان یوازې د ستونزې سره مخ کړي. همدغه لامل دی چې ولور نشي ادا کولی، ډېر وخت دې ودونه معطل. د یاد ډلهییز واده ګډونوال هم له کورنۍ څخه د ناسمو دودونو د مخنیوي غوښتنه کوي. بدبختانه وایو یا متاسفانه وایو، ځینې ناوړه رواجونه دي چې هغه ځینې وخت ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه یا د جرایمو ښکار سي یا د خپل ژوند د لاسه ورکړي. موږ تاسو وینو ځینې ځوانان چې هغه کوزده کړي د دې دپاره چې ولور ادا کړي، خپل واده وکړي، هغه یا خارجي وادو ته سفر کوي یا دلته د کار زمینه نه مساعدېږي، نو بالاخره په نتیجه کې یا دوی خپل د ژوند د لاسه ورکړي یا فامیلي تاوتریخوالي په وجود راځي. د کندهار د ښځو چارو ادارې د معلوماتو له مخې تیر کال ورسره د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي چې یو شمېر یې د لوړ ولور له امله رامنځته شوي وې. د کندهار د ښځو چارو ادارې ویلي چې کورنیو کې د ناسمو دودونو د مخنیوي لپاره یې د عامه پوهاوي یو پراخ کمپاین په لار اچولی. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.